درې تولیدي فابریکو کې تیرې جوزا میاشت کې له 9000 میګاواټ ساعت زیاته برېښنا تولید شوې. د برېښنا تولید د غلو، سروبي او ماهیپر فابریکو کې د روان 1415 لمریز کال تیرې جوزا میاشت کې 93,383 میګاواټ ساعت برېښنا تولید شوې ده. د روان کال جوزا میاشت کې د غلو برېښنا تولید فابریکې کې 73,418 میګاواټ ساعت، سروبي برېښنا تولید فابریکې کې 14,083 میګاواټ ساعت او د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې کې هم 6,822 میګاواټ ساعت برېښنا تولید شوې ده. د واورې او بارانونو ورښتونو هیواد کې د کرنې پر سکتور سربیره د برېښنا تولید لپاره هم پراخې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې د برېښنا تولید ریاست درې فابریکو له لوري د بندونو اوبو منظم مدیریت شوی څو د برېښنا تولید برخو کې ترې اعظمي ګټه واخیستل شي. د سږ کال تولیدي کچه د تیرې شاوخوا 1.5 لسیزې په پرتله په بېساري ډول تر ټولو لوړه وه چې د روان 1415 لمریز کال لومړیو 3 میاشتو کې ټول ټال 2,56,350 میګاواټ ساعت برېښنا درې تولیدي فابریکو کې تولید شوې ده چې دې چارې د پرچاویو کچې پر راټیټولو هم د پام وړ مثبت اغیز کړی دی.